شینواري سپیکس نه گیم داسې گیم و چې گیم آف د سینچري و. اول خو موږ دلته ناست وو، ما ورته ګوره یو وخت کې چې ګربز بیټینګ کاوه ما ورته پریډکشن وکړه چې په 2 اورو کې به 20 یا 21 رنزې پاتې مجیب او نور احمد به ولیړي او ایگزیکټلی هماغه شی وشو. خیر زه په دې باندې اوس ډیټیل خبرې نه کوم چې څنګه موږ ته معلومات کیږي دا د افغانستان دا ټیم چې دی کنه دا ما دومره سټډي کړی دی چې رګ رګ نه واقف یم. نو وروره چې زه د رګ رګ نه واقف یم دا د نه سړي بچی جانتن ټراټ چې دا 2-3 کاله کوچینګ وکړه دا نور هلته دي نو تاسې ولې محمد نبي راوباسئ؟ نو محمد نبي د سپین ښه پلیر دی ښه نه دی نو ښه وو یو سړی چې د 50 کالو شي دا شي نه کار نه کوي هغسې. او بیا د مهاراج خلاف هغه په جورج لینډ آوټ شو مړه. هغوی تریسټن سټب راوویسته. رحمان الله ګربز از د بیسټ پلیر آف سپین. او دې نه مخکې مرته ویډیو اچولې ده چې کله دی راووته 4 بالونه 4 چکې پاتې او ما ورته چې ګوره 4 چکې وهي 4 شپږیزې دوی خاندل چې دا ګپ لګی یوې وواله 2 وواله ټول اریا شو چې دا څنګه چل دی چې 3 وواله. رحمان الله ګربز دا کولی شو نو چې اوس موږ ته دا اندازه کېږي و جانتن ټراټ او بله خدای دې بېخ ونه باسه تاسې ته ولې نه کېږي. او بل زما په نظر باندې دا گیم صرف او صرف موږ د فاروقي د وجې بایلوده چې یو کس درته پکې پک کوم. وروره په دې وخت کې سړی وطن دپاره ځان وژني و خدای د بیخ ونه باسه تا نه چې دی زما وزن ډېر په چنده زیات دی خو داسې ډایف به مې ورته والې وایه موږ په دې ریګولر کرکټ کې وهله او ته په انټرنیشنل کرکټ کې داسې سچویشن کې چې ستا ټول ملت د پاره دا گیم ګټلی شو او داسې ایزي هغه ایکسټرا کور طرف ته چې شر تاسې ټول وکوته دا خو ایزي 2 رنزې وې ډایف او دغه شي چې ډېر کار خراب که. باقي کرکټ چې دی کرکټ کې بایلل ګټل راځي بای وی نیډډ ټو وین دا موږ دپاره دا و الله پاک هم راکاوه په لاست اوور کې هغوی وی چې او گیم ختم شو هله نو بال دی چې وایي که ربا دا نو بال وکړه بیا وکړه. نو ګوره الله پاک خو دعاګانې خو کار کوي خو ته خو به هم وروره خواري کوې که نه ډای به وهې. د هغوی چې کوینټن ډیکاک د 15 اصلي اوریجنل 45 15 ته یا 22 23 ته اوریجنل هغه ډایوونه وهي فضل حق فاروقي ته چې د 22 کاله خدای د غرق نه کا ولې ډایو نه وهي یو ډایو چې والی وای کیسه ختمه وه ډېر به خوشحاله ډېر چک پې راله کړی آی سټل ام اوکې آی لو مای ټیم افغانستان. کار په کار دی سی ټیم جوړول په کار ځکه سر ته چې سی ټیم چې هارډ بریک او دې دغه نه راوځو نو انشاءالله بل ورلډ کپ کې به بیا ګورو. اوس چې دی دا چې څنګه حالات دي اگر مگر باندې بیا سره بل ټیم خبرې وکړم دلته اوس د شپې 2:30 بجې دي ناوخته دی بس آرام به وکړو. زه یې په لوی الله نو سپارم شینواري سپیکس نه.